بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله او امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو موږ د هغه اپلیکیشنونو چې هغې کې سکرین ریکارډ بند وي او سکرین شاټ اخیستل هم پکې بند وي د هغې نه څنګه سکرین شاټ واخلو او هغې نه څنګه زموږ ویډیو ریکارډ وکړو. تاسو به زیاتره وخت ډېر ستونزو سره مخ شوي یاستئ، البته که تاسو یوټیوبرز یاست یا هم داسې کوم مهم څه وي او تاسو غواړئ هغه چاته سکرین شاټ کړئ د اپلیکیشن نه، خو په هغه اپلیکیشن کې موږ ته اجازه نه وي چې موږ سکرین شاټ واخلو. نو هغه طریقه زه تاسو ته اوس په دې ویډیو کې وښایم. خوږو ملګرو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه درسره ضرور سبسکرایب کړئ او بیا ورسره څنګ کې دغه بیل بټن باندې کلیک وکړئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ. دا ځکه کله چې موږ نوی ویډیو اپلوډ کوو د هغې خبرتیاوې او نوټیفیکیشن تاسو ته زر تر زره ورسیږي او له تازه معلوماتو او ښایسته خوندور ویډیوګانو څخه برخمن شئ. خوږو ملګرو زه راځم یو اپلیکیشن دی تاسو ته وښیم په هغې کې سکرین ریکارډ چې دی هغه بند دی. کله چې موږ سکرین ریکارډ کوو موږ ته یو توره پرده وښایي، نه سکرین شاټ اخیستل کېږي او نه هم ویډیو ته کېږي. تاسو به زیاتره لیدلی وي ما سره دغه اپلیکیشن دی ما اتصالات AFG دا زه اوس خلاصوم خو تاسو ته به سکرین باندې هېڅ هم نه ښکاري، توره پرده به راځي او د سکرین شاټ کوشش هم کوم. دا ځکه چې تاسو ته وښایم چې دا طریقه دلته اوس کار نه کوي. ګورئ تاسو ته به نه ښکاري خو زه د سکرین شاټ کوشش مې هم وکړو، دلته اجازه نه ورکوي سکرین شاټ واخلم او نه هم ویډیو څه ښکاري. زه څنګه کولی شم دې نه ریکارډ وکړم؟ دې دپاره به تاسو ډسکرپشن کې ما یو لینک اچولی دی، هغې کې یو اپلیکیشن دی هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ، د هغې نوم دی ایپ کلونر، صحیح ده، هغه به تاسو انسټال کړئ. کله چې مو انسټال کړو تاسو به دا اوپن کړئ، صحیح ده، لږ به ورته منتظر شئ تر څو دغه اپلیکیشن خلاص شي، لږ په کلار خلاصیږي. نو دا چې کله خلاص شو دغه شانتې انټرفیس تاسو ته راځي او دلته به تاسو دغه علامه وهئ بیا فینش باندې کلیک وکړئ. کله چې مو فینش باندې کلیک وکړو دلته به تاسو اوکې ووهئ. کله چې مو اوکې ووهله دلته به تاسو هغه اپلیکیشن پیدا کړئ کوم چې تاسو غواړئ ویډیو که یا هم سکرین شاټ واخلئ، سکرین ریکارډ ترې وکړئ. زه زما هماغه اپلیکیشن پیدا کوم ما اتصالات AFG دا ګورئ دغه به تاسو کلیک کړئ کوم اپلیکیشن چې تاسو غواړئ. کله چې مو کلیک کړو نو دغه شانتې صفحه به تاسو ته خلاصه شي، دلته به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، تاسو ته طریقه وښیي، طریقې کار درته وښیي، نو تاسو به دغه کلیک کوئ تر څو دا شیان ختم شي. کله چې دا وشول تاسو به دلته نورو شیانو کې هیڅ کار نه لرئ. لومړی به تاسو راشئ او دلته به تاسو پیدا کړئ ډسپلی آپشن، صحیح ده، ډسپلی آپشن به تاسو کلیک کړئ او دلته به یوازې یو آپشن آن کړئ، هغه دی الاو سکرین شاټس، صحیح ده، دا به تاسو آن کړئ. دا مو چې کله آن کړو بیرته به تاسو بیک شئ. کله چې بیک شولئ دلته به تاسو راشئ او کلونینګ آپشن به تاسو ووهئ. کله چې مو دا ووهلو بیا به تاسو سکیپ نیټیو لایبرریز دغه آپشن به تاسو آن کړئ، صحیح شو. دا مو آن کړو بیرته به تاسو بیا بیک شئ. همدغه دوه آپشن به تاسو آن کړئ. که چیرته تاسو غواړئ نور شیان هم کولی شئ، نوم هم ورته چینج کولی شئ، هر څه کولی شئ. یو اپلیکیشن وي ستاسو دپاره ډېر مهم وي، نه غواړئ بل څوک پوه شي پې، نو هغه دپاره بیا تاسو کولی شئ چې د هغې نوم چینج کړئ او هغه څوک ونه پوهېږي او لوګو هم ورته چینج کولی شئ. نو دا هر څه دلته شته دی، صحیح ده، زه ورته نوم نه چینج کوم، بس همداسې پرېږدم. دلته به تاسو چې دا کار مو وکړو کله تاسو به دغه علامه ووهئ تر څو اپلیکیشن موږ ته بیا ځلې انسټال شي او موږ ته اجازه راکړي. الاو به ووهئ بیا به اوکې ووهئ. دلته به صبر وکړئ تر څو 100% موږ ته کلون شي دغه اپلیکیشن او موږ سکرین ریکارډ ترې وکړو هم او سکرین شاټ هم ترې واخلو. نو ډېر زیاتې ویډیوګانې ما وکتې خو زیاتره دروغ وي، کار نه کوي او دا انشاءالله ډېره ښایسته طریقه ده او حتما به کار کوي. تاسو بلته انسټال اپ باندې کلیک وکړئ تر څو دغه اپلیکیشن موږ ته دویم ځل
انسټال شي هماغه زوړ به هم راسره وي نوی به هم انسټال شي. په همدې یو نوم باندې یو لوګو باندې به موږ ته انسټال شي. کله چې انسټال شو بیا به موږ دا خلاصو. لږ صبر به ورته وکړو تر څو انسټال شي. دا د موږ سره انسټال شو. دلته تاسو لانچ د لارې هم راړولی شئ او د هغه دغه نه هم راړولی شئ. نو زه دلته ننوځم صفحې نه یې راړوم. ما سره دلته ګورئ 2 دانې شو. یو دا دی تاسو ګورئ دا وې درڅنګ کي او بل چې دی ما سره دا یو شو. دا اوس چې ما انسټال کو دا ګوره کلون دی دا خلاص دی. دې کې سکرین ریکارډ کار کوي. ګوره زه کلیک کوم تاسو ته به هغه صفحه خلاصیږي. ګورئ تاسو لیدلی شئ ریکارډ کې راغله سبمیټ. ګورئ دا موږ ته هر څه ټول راځي. دا زما کوم هغه چې دی زه تاسو ته خلاصوم. تاسو وګورئ چیک یې کوئ چې بیا تاسو ونه وایئ چې موږ ته نه خلاصیږي. زه بل هم درته بیا هم وښایم چې هغې کې موږ ته توره پرده راځي. ګورئ دې نه زه سکرین شاټ اخلم. همدا د سکرین شاټ یې هم واخیستو او زه راځم هماغه لومړنی اپلیکیشن چې دونه ما پلی سټور نه ډاونلوډ کړی و هغې کې به ګوره ریکارډ به بند وي یعنې توره پرده به وي. ودې لیدو نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ. په دعاګانو کې یاد ساتئ. مننه. ژوندي اوسئ.